سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. له خیر رالو دامګام ولسوالۍ د شینکۍ کنډو ته. دلته ډېر ښایسته منظرې دي، ښایسته وطن ده. تاسې ګورو نو نوي میلوګ ته ښه راغلاست. انشاءالله ملتیا وکړئ. بلال خان ویلوګ درسره سبسکرایب کړئ. مینوالو څومره خوندور ځای ماشاءالله. دغسې له خیره مخکې ځو، تاسې باندې وطن ګورو. حرکات له دې ښایسته ځای نه یو بل ځای ځو.
خیره رالو دې ښایسته جي ته د کونړ ولسوالۍ اخري ولسوالۍ یې داسې له پاکستان سره سرحد لري دامګام په نامه یادېږي له خیره دلته داسې ښایسته غوندې ولاګ جوړوي امی جان هم ده راسره نو کیسې دي وطن د عملتیا راسره وکړئ نو راځئ له خیره دا له خیره د کونړ سرحدي ولسوالۍ ده پوه شوې نن مې داسې ښایسته چې ته راوستی چې هم ساعت دې تېر سي کیسې وکړو وطن وګورو که څنګه خلکو باندې وطن وګورو که څنګه دوستانو دا وینئ سرحد ده پاکستان او د افغانستان دا بیرغ وینئ پاکستان پوسته ده دا په منځ کې تار لګېدلی ده که نه ورور له خیره رالو دې خوا د دلته خواږه خواږه وطنوال دی چې سرحد شاوخوا ګرځي ته مې پوښتنه تېر وکړم څه کمال ممال و ښایست و په دې ځای کې که نو ستړی مه سې ورور دې خوا ته راسه چې انډیوالي سره راځه انډیوالي ده ښایسته ځای نه ده ماشاءالله بیخي ښایسته ځای دی له کوم ځای کې رالې زه خو د ننګرهار نه راغلی ننګرهار نه رالې ننګرهار نه راغلی چکر مکر دې ووایو چکر مو ووهلو سرحد مو وکتو سرحد مو ماشاءالله ښایسته ځای دی که نه او افغانستان ټول ښایسته دی خو خاصتا دانګام ولسوالي ډېره زیاته ښایسته ده زیات ښایسته دانګام ډېره ښایسته اوبه لري کته تاسې چې اوبه ولیدلې یاره مو خو اوبه ونه کتلې مخکې وې خو اوس پیله لپاره اوبه نشته خوشحاله اوسې ورور مننه آباد اوسې له خیره خدای دې وکړي چې زموږ دا ویلوګ تاسې خوښ شوی او دا ځای تاسې خوښ شوی ډېر خوندور ځای او صاف مې تېر کړو له خیره حرکت ورور که څنګه له خیره له دې ښایسته جین حرکت نو د لارې منظره ده ویې ګورئ ډېر خوندور ځای ده له خیره دوستانو له سرحد نه رالو دې خوا ته کلي ته نو نن شپه بیا دلته سوه له خیره څه کیسې دي نورستان سفر اوس دفتن پاته ده نو ملتیا را سره وکړي له خیره دا ښایسته ځوانان د ملکو پټي کې لګیا دي وطن جوړوي که څرنګه حاجي صاحب سره مو سهار لیدلی و له خیره اوس مې بیا پیدا کړو دلته په دې کلي کې خراب پټي کې مینهوالو خدای دې وکړي چې زموږ ویلوګ نه تاسې خوند اخیستی نو وطني خلک دي وطن ده کونړ ده دوستانو رالو دغه وطنوالو ته د دغه جي دی د دغه جي باره کې پوښتنې تېر کړو څنګه ځای ده ښایسته ده نه ده او دا ځای څه په نامه ده
نو ملتیا را سره وکړي. ستړي مه سئ ټول. له خیره دغه ځوان د دغه کلي باره کې به څه ووایئ؟ ستړی مه سئ ورور. الله دې وبخښه ژوندی اوسئ. بس دغه د خرو پټي په نامه باندې کلی دی د انګام ولسوالۍ او بس تاسې دې سیمې ته راغلي وئ. تاسې خپله وینئ چې ښایسته غرونه لري او شنې درې دي. بس آب و هوا یې ښه برابر ده او بس کوم دغه پکې نشته دی. بس شکر الحمدلله ښه وخت پکې تېرېږي، امنیت دی، هېڅ خبره نشته. څه کمای شته په دې ځای کې؟ شکر الحمدلله تر اوسه کامیاب نشته. کمای نشته؟ خلک خوشحاله دي؟ خلک ښه خوشحاله دي. ښه ژوندی اوس په خپله څه کار روزګار کې؟ زه په خپله موږ خو څه غریب کاران دي، بس چېرته مزدوري کوو نو ښه یو ځای بل ځای ته ځو. که نه؟ زه الله دې ژوندی لره ورور، خوشحاله اوسه. خواږه وطنوال له خیره څو بجې دي؟ بس څو شپږ بجې وي تقریبا. نه شپږ به نه وي، شپږ نیمې بجې د مینهوالو اتې ماښام کې ځي. له خیره د دغه ځای کیسې پاته دي، نو را سره ملتیا وکړئ. له خیره یو وطنوال مې پیدا کړو، د په سیند کې به مې لږ وګرځوي که څنګه؟ نوم دې څه شی ده؟ عبیدالله جان له موږ سره ده، نو ملتیا وکړئ را سره. ما ته بیا دا رقم لارې خوند راکوي که څنګه؟ ښه واده دې کړی؟ واده دې کړی؟ بچي دې شته؟ یو زوی. په خپله څه کار روزګار؟ پلستر کار یم. پلستر استاد یم. استاد یې؟ کار روزګار ښه ده؟ ولې نه؟ ګزاره کېږي؟ ښه. څه غواړې څه کیسې دي؟ ستاسو نوم څه دی وروره؟ زما نوم صدر دی، د دانګام ولسوالۍ د خرو پټي کلي اوسېدونکی یم او بس دا زمینداري کوو یاره. مخکې خو جمهوریت حکومت او دغلته یو خط دی، بس دې نه اوبر حکومت نشه راتلی او بس په دې ساحه مخکې ما مهارت و، اوس هم دا مهارت د ولقې لاندې ځینې دي، دا ساحې دي او الحمدلله ښکلی امنیت دی، هېڅ مشکل نشته دی. بس او بس راضي و، په سلو کې 90% راضي و. د 10% روزګار نشته، مقصد دغه د بېروزګاري دا صرف دې خلک خراب کړي دي. انشاءالله دا به که روزګار به برابر شي وخته تېرېدو. دا پلزي کرښه ده، د دې دا موړه د دې ناخوا بله پلزي کرښه ده، بس هغه د پاکستان بارډر دی، پلزي کرښه ده، په هغه باندې پاکستان پوځ پروت دی. مینهوالو اتې له خیره 7 بجې دي، نو 7 بجې د سیند په غاړه ګرځو خلک دي، ملاقاتونه داسې کېږي درګرده. نو انشاءالله سهار مو نیت ته وړاړ سو نورستان ته، یو ښایسته غوندې ولاګ هلته جوړوو. نو انشاءالله په تمه اوسئ. دغه ځوانان په دغه ځای کې مصروفه دي. ستړي مه سئ، بېشکه ورځ خوندور ځای کې راغلي یاستئ، ساعت تېروئ. دا اوبه شته؟ اوبه لري؟ کومه دي؟ ښه. دلته ولې راغلی وې ورور؟ ساعت لپاره؟ ښه خوندور ځای ده وله که څنګه؟ څه غواړې څه کیسې دي؟ کیسې راته وکړه. دلته راوګوره، خانده مه که نه. نوم دې څه شی ده؟ عاشق الله. اوه عاشق یې والا. څه غواړې څه کیسې دي؟ ښه ژوندی اوسې. دغه د کلي ځوانان دي له خیره، ډېر ښایسته ځای کې قرار لري. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سړک هغه ده ورو، سړک هغه ده، داسې کته کېږو داسې به هو.
سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ. سهار مو بخیر، حرکت له خیره نورستان ته. نو د نورستان د لارې ما او امید ورور نورستان ته حرکت. سلامونه سهار په خیر. و د خیر بس څو بجې دي له خیره؟ بجې دي سلام 15 بجې. 15 بجې. نو د سهار 15 بجې دي له کونړه حرکت نورستان ته. نو ملتیا وکړي څه کیسې دي. راځه وروره پام که. نن به دې دا ټول چربي ویلی سي. له خیره رالو له پاس جینه دا سړک ته اتې راورسېدلو. دا له خیره دماغ خو ښه تمرین پکې اوس. امیدو راځه که نه. دې سړک باندې له خیره ځو به داسې چې اوس یو موټر پیدا سي. په دې سړک باندې اوس به یو موټر پیدا کېږي. له خیره موږ هم داسې ځو اتې به کونړ ولایت مرکز ځان رسوو. ورور د مرغانو چڼا ته خو اورې د خدای کارونه دي. له خیره فصلو کې وینئ تاسې د کونړ خلک سهار وختي په فصلو کې ملک پټي کې لګیا دي کار کې. امید بای خولې سوې لکه ښه خولې سوې ورور. مینهوالو څونه زحمت تکلیف باسو تاسې لپاره. او بیا هم وطن ده نو وطن کې ګرځو. ستړي م سو لږ سهار وختي یو نیم ساعت مزل مو ووایو له خیره پیاده. ورزش هم وسو لږ ساعتېري م وسوه. د سهار منظرې مو وکتلې. انشاءالله روان یو. نو ورور څنګه یې؟ کراري ده. دا ملګری مې لږ مریض ده. مینهوالو یو نرۍ غوندې دوا یا سپورټ وکړئ ښه غټ علاج پرې وکړمه که څنګه. دا هندوستان او پاکستان ته یې بوځمه علاج پرې وکړمه. ستړي سو یوه دمه کو دلته. ورور ته وګورئ لا ښځه نه وښوروه. ستړی سوې